أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن بس موږ سوچو درس په هغه مکارم الاخلاق کې څنګه پرون وعده کړی و محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې دین د اسلام درې سو شپې د خوینه لړۍ چې کله الله رب العزت یو بندله اراده د خیر وکي او د جنت د داخله دونه بدی کې د باز خوینو برخه دل الله نصیب کی هغه چې به څومره دین علم الله له ابو بکر ویل یا رسول الله د یو کس به چرته چې د درې سو شپې ټول خوینه پاږي کې موجود وي او هغه چې د اسلام درې سو شپې ته د ټول خوینه پتا کې الله را جمع کړی دی څومره عجیب بل حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت مختلفه دروازې دي انسان چې کوم عمل کړي د عقد دروازې نه بدله आवाज کوي شي ابو بکر ویل یا رسول الله د یو سړی به چې د جنت د ټولې دروازې ورته आवाज کوي او هغه به څوک وي زه ته مدا ساتم شي هغه بتای زموږ مسلمانانو دویم مشر د محمد رسول الله بس ورسته جنتی صحابي او دقشان قرآنی صحابي سيدنا و امامنا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دی نبی صلی الله علیه وسلم د بارک ویلي بیچار جما سره کوم احسانات کړي داغه بدله ایواز ما پوره کړي لري سوا د ابو بکر رضی الله عنه چې د ما باندې کوم خرچه کړي دا الله رب العزت چې دل دا ایواز ورنکي نو زي نشم ورکولې ترسو پوری چې دل الله رب العزت په دنیا کې متقي وزن ورکو په غي دنیا کې دغه وجه دا ده چې ابو بکر رضی الله عنه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ډېر انتهایی زیاته خرچه کړي و او دین د اسلام له سخت وفاداری کړي و اې دی وفاداری او د خرچې د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم مزه دا خبره کوله چې ترسو پوری دل الله عوض ورنکي زین شمر کوله هغه درې سوچ پته خو نه کې بل بد خوې په دې مناسبت دا ذکر کیږي چې انسان ته ځان وساتي الغفلت عن ذکر الله عز وجل چې کوم انسان د رب العالمین د ذکر نه غافل شي د انسان به الله د سره جنت نه مر داخل نکي زمونږ الله قران کې واجب خبره کړې ده نص الله د خلق رب العالمین دی دا ویسو الله رضی ځانو دې دی دا ویسل خزین لیکلی دی یو ملګری بل ملګری دی دا بده شي او باسي چې نه دا هغه خواله ورځي او نه دا غټ ټلیفون استعمال یو نه د قشان خطو نه ملاقاتونه بل دی خلق رب العالمین دی دا ویسنو الله څنګه دوی دی دا ویسل هغه جواب کړو ډېر عجیب جواب دی وی هر انسان د ځان له وګوري کشر تر قران او سنت د تعلیم لاندې د ژوند تیریږي او د قران او سنت په خوا کې اوړي راوړي دا سړی رب العالمین هر وخت یادای په کچرته وسړی په دنیا کې د څه وردن نه شو چې دین لره روزګار نشو ته پوهه شپه دی باندې جزاء الله دی دا استله ماخره په سلام زما د څه کېږي د جهنم په طرف باندې بسم سلف سره یې کې عجیب عادت کله بچ دغه په دیګره کې سپین وخت ولګید او په سر کې نو به بچول ویلې چې تاسو پوهیږئ او تاسو د دنیا کارونه پوهیږئ بس ته ځکه ما لپاره د یو نذیر او بشیر راغی چې نور زه د آخرت کار شروع کوم لیکن زموږ استاد محمد رسول الله فرمایلی دی چې زما امت څومره سپینګریږي د دوه شینو به ځوانيږي حرص په مال او عمره سورې نصر کې ال تصویر لسوج مفسرین بیانوي چې نبی صلی الله علیه وسلم له الله رب العزت د اطلاع ولي ورکړه د مرګ بل چره نه ور کوي یو پکې دا خبره چې نور د عمر پوره کړی شو چې کله د سړي عمر پوره کړی شي هغه په تسبیحات بیانوي او هغه د الله نه بکني غواړي د رب العالمین سره تعلق غفلت سره ویلې شي قران او سنت چې کله انسان مطالعه کې تقریبا 2 آیتونه اول ساتار او بنزلس د محمد رسول الله عزتمن احادیث د دې باب کې ذکر شوی دي اهل علم فرمایي و اصل کې غفلت رب العالمین د ذکر نه دا معنا فقط الشعور بما حقه ان يشعر به یو سړی دی چې په یوځای کې پوهه ورکه کې لایق دا و چې د دلته ځم پوهه کړي وي عجیب تعبیر دا دی یو سړی دی وغله د قران او سنت حکم متوجي شو په دې معاملاتو کې او په دې مرګ کې او په دې ژوند کې د مناسب دا و چې د قران او سنت عالم لور غلې وي او دا غنه د دې مسلې د حل لپاره ته پوښ کړي وي لیکن دوه نه کې دغه انسان په غفلت کې واقع شو دي نتیجه بدای چې دا به جهنم په طرف باندې سبب رواني کی زموږ سوچ کې د دنیا یو کاری
اصل کې یو غاډه اخلون تو غره دې بارګن له څومره اوچت خلک بوزو منګه هغه کاروباريان چې د لوري نه غاډه پیژنې او دغه د پروژې پیژنې او سامان پیژنې او به دا نمبر ماډل دا ټول د یادې چې لکه دا دومره قیمت ولا دی او دا به په دې باندې وشي او دا به دومره نرخ اندر لپاره لري لیکن د دین په باره کې مړ ژوندې سړی له متوجي شنو بده کې ایسه د کلی مشر ازړه مشر ابي هغه موږ را مقدم کو بابا او کاکا به راوړاندې کو الله رسول یو خبره کړې ده موږ مشر چې خبره کړې وې دا په دې باندې خپکیږي خیر دې دا به مراد کړی شي د دې مراد کې دلو نتیجه ده قران او سنت چې انسان متوجي ورته متوجي شي وی ګوري یو ورځ موږ د جنت نه کټ کړ شو د جهنم په طرف باندې روان شو به معاویه رضی الله عنه مشکات کې حدیث دی چې کله خلیفہ شنو عائشہ رضی الله عنها خطر ولې یا ام المؤمنین ویته مال توشیه وکا ویته توشیه ما تعالی دا ټول مخلوق دی خپه شو لیکن دا الله غم وکا جسمنګ الله خپه نشي کبل عکس کار دی وکي الله دی خپه کې مخلوق خوشاله کینو یاد ساته نه به مخلوق خوشاله شي نه به الله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې د قشند امام شافعی رحمه الله او صاحب نظرۃ النعیمه یو واجب خبره نقل کړي دا ورزن ناس غایت لا تدرک د ټول خلکو خوشالي د شی او حتی د چا پلار به مر لاندې نه کی تور دا کاکا خوشاله شو ماما خوشاله شو متولی خوشاله شي محلدار محلی والا خوشاله شو دا صاحب خوشاله شو هغه صاحب خوشاله شي دا ټول پریدا د بشر روان چې الله او رسول څنګه خوشاله شي څنګه وګورم دا دیم قول بس علماء دا ذکر کړي غفلت د الله د ذکر دا معنا صحو يعتر الانسان من قله التحفظ والتقيز دا د شی غفلت دی چې د انسان لره وړاندې شو د دی وجنه چې ځان بیدار نه کې او حفاظت ونه کې او ایسه به د شی لاسونه مګي د مجغون اشاره ما خو اج سوا وکړه صرفت العمر في لهو ولعب فاها ثم اها ثم اها عمر می اسه غب شپ کې تیر کی افسوس 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 او هیڅ به د افسوس ورنکی انسان باید بیداری دین له بیداری قران له بیداری صحابه له بیداری محمد رسول الله له بیداری الله رسول له بیداری په دې طریقه باندې چې انسان په دې باندې برید او تجاوز کوي د ایسه د غیر مخ واړي د غیب بلاک شروع کی بلاک دیم قول باز علماء دا ذکر کړی دی غفلت ذکر الله چې انسان رب العالمین د خوانه د جنت نه محرومیږي او د جهنم په طرف باندې ورځي دي دا معنا ده متابعه النفس على ما تشتهيه ستا نفس چې وګړي د غیب سره روان شي ته پوهه شې په دې باندې چې ورځ ور جهنم په طرف روانه کی عبد الله ابن عباس وزکه ویلي وی الهوا اله يعبد دا خواهش د خلکو مستقل معبود دی چې داخله کې بندگی کوي زما نظر د شه دی زما رائے د شه دی زما مشتران د شه دی زما کاکاګان د شه دی زما نکد د شه دی دا یادول سورې صفات کې الله عزوجل فرمایي چې کله انسان د قران او سنت او د اسلام په مقابل کې پلار نکړه اولاد دي کې د دې سړي نتیجه بدای دا کوم شي سبب ر فرعون په خوا کې راوچتي د کروڑونه میلیارډونه سکناتو په اندازه باندې د پلرونه او د مند او د علما او د ټول د محمد رسول الله دی معمولی خبرې نه قرباني یو وړه خبره یو جزيه ځکه داس موږ دین دی الله دین د بارکه موږ نه پښتنه کینه د بلچا څلورم یو قول علماء دا ذکر کړی دی الغفله عدم ادراك الشيء مع وجود ما يقتضيه ستا سره د استعداد او شغله صحیح استعمال کړي وی لیکن هیڅ پروا ده پاغونه لرله هیڅ کار دی پاغه باندې ونه کی یا دا معنا ده الغفله عن الشيء دا معنا هي ان لا يخطر ذلك بباله د سړي د عمر ختمي کې لیکن پسړي کې نه ګرځي چې دا عمر الله مال سره پر را کړی دی د اخر نتیجه به څه جوړي امام شافعي رحمه الله فرمایي قیمت زمن کې ته نقل راغلی دی وې د سفیان له واجب خبره ما نقل یاد کړی دا د وخت مثال د شي کسې په لکه تورا یا په کارو کو کار دی په ونه کې ګور ځان ورمانه غوچ کی دا ورس سار نه تر دې وخت پورې چې و بچ شوخه ده اورز د نیمه تیر شولا دا د شي د لکه زمنګا د بدن چې دغه د سل خختونه جوړي یو وخت ته ولوي دا نه وی پاتې دي بل ورځ بل غورځيږي بل ورځ بل غورځيږي بل ورځ بل د شي وخت براشي په دې آبادی کې به هیڅ شي پاتې نشي به بمړش پکار ده انسان د ځان سره حساب کوي چې لکه دا ورځ ما تیر کړه بده کې ما څومره کارو کې ځان لا د الله رسول الله څومره وکي د قران او سنت څومره مطالبه زما کړی ده د زما مقصد څه او دنیا څومره ده څومره مې دروغ پکې ویلې څومره رښتې یو واجب خبره ده د دې وجه نه سره چې آیاتونه وګوري د باب کې احادیث وګوري د دویش آیاتونو نو د محمد رسول الله د دولس احادیثو دا خبره معلومیږي چې انسان باید د دې صفت نه ځان لري کې و الا کې د جهنم په طرف باندې رواني کی عبد الله ابن عمرو ویلي
و محمد رسول الله فرمایلی دي القلوب د زونه چې اوعيه د لوخي وبعضها او من بعض په دې کې د بعضي د بعضي نور نه ډېر مضبوط لوخي دي مزیدار. فاذا سالتم الله عز وجل شکل د الله نه سوال کوي نو اي خلکو د الله نه سوال کوي په دې طریقه باندې چې تاسو یقین کوي بالاجابه چې دا بخمه الله قبلي د دې وجه نه دعا قبل د پر شپږ سره آداب دی. یو ادب کې دا چې الیقین بالاجابه دا دعا ما وکړه رب العالمین محمد رسول الله په دې باندې مکلف کړم چې دعا وکوم قبل ولو نه قبل ول لازم د الله کار دی څو قبليږي او څنګه قبليږي. وی وجه دا چې فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن زهر قلب غافل. الله رب العزت د اق بندا شاغد غافل شنو دعا وغواړي اچ چرته هم دا دعا قبول نشي. غافل زړه به توجه یقین ابني په خبره باندې د دنیا معمولی پولیس یو معمولی حکمران د دوه ورځې حکمران چې دوه خور وربشي بنشي بیل ول او دا غټ القاب ورته سړی ورکی دغه خبره لازمه د شي یقیني چې هغه ما بارکه د شي اعلان کړي دی یو راپور خبره په خور کړي دی چې د شي بکیږي نو بس احتیاط پکار دی. لیکن الله رسول چې کوم خبره زموږ بارکه کړي دی انسان دغه په غفلت کې واقعي دا سړی د جهنم په طرف باندې رواني اسی اعلان خدای چې موږ الله رسول کړي دی. وزنانو کې صحابه د مهاجرونو هغه فرمایي چې محمد رسول الله موږ لوي علي علیکن بالتسبيح والتحليل والتقديس. اي خلکو د شی وای سبحان الله لا اله الا الله. وی وجد دا چې په ورځ قیامت د دې کتب مبارک بس تاسو نه تاسو کېږي دین به الله پښتنه کوي دا به خپل جواب کوي دا ګوره غفلت نشي پاتې کېدی او نو تاسو دې مبارک غافل فاتح شي. روایت ابو داود کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم امر دې زنانه ولو کې چې تاسو لا اله الا الله وای سبحان الله وای الله اکبر وای او ذکر چې کوي په دې ګوتو باندې کوي ځکه دې بارکه به الله ته بوش کوي په ورځ قیامت او چې دا ګوتې ما تعالی درکړي وي د پاره دې چې د بدی باندې عبادت بدني وکي. ابن قیم سے مدارج السالکین کې لیکي یو په حق عبادت کې د ذکر په وخت کې په دې باندې شمار دی شل کرته لس کرته درې درش کرته څلور درش کرته دا به ځل اختلافي مسله چې په دې چپ لاس باندې ذکر کیږي او کنه کیږي. راجع قول علماء دا ذکر کړی چې انسان ذکر په دې کې لاس باندې وکي خو که چرته چپ چپ باندې وکي رد په مکوا ځکه دې اطلاق واقع باندې هم کې دي شي انسان چې کله په دې خپل غوته باندې ذکر ونه کې دا ګوره په غفلت کې واقع شو او چې کله په غفلت کې واقع شو د دې نتیجه به دا جوړیږي چې انسان د جهنم په طرف باندې بیرواني کی. وختنه دا ابن قیم سے کتاب لیکل الفوائد یو جلد دا ټول کتاب حاصل لري وي ته رب العالمین بکم بندګي باندې مکلف کړي هغه عمل کرا ولا معنا دا چې ستاسو بدن نه په څو وخت کې څنګه بندګي وخت رته وکړي دی ورشد الله د نعمت شکر که یو سړی په دې قلب باندې شکر نه وایي لیکن په دې جبه باندې تذکرہ نه کوي یا د قشن دستر کې په دې شی کې استعمالي چې الله رسول خفقيږي دا وګونه په دې شی کې استعمالي چې الله رسول به خفقيږي دا ګوته په دې شی کې استعمالي چې الله رسول به خفقيږي وې دې سړي ناشکری وکړه دا سړی رب العالمین راګي ری پری دی بیان. عبد الله بن عمر فرمایي ابو هريره سے دا خبر نقل ده دوړه د محمد رسول الله واجب خبر اوریدل ده نبی صلی الله علیه وسلم دا قشن پر منبر باندې ناستو وی ویلې به څه خلک چې هغه د جمعې د منځونه پرې دي یا خبر رب العالمین دغه په ژوند باندې مهر ولګي او یا بدقه انسانان شي من الغافلین دا هغه انسانان نشه الله د ذکر نه غافل دي دې نتیجه به دا به جوړیږي ګوره چې انسان به د جنت نه منع کړي شي د جهنم په طرف باندې روان شي د جمعې منزل ځان رسوله. اهل علم په دې باندې به مستقل کتابونه لیکلي او خاص کر صحیح د مشکات احادیث را جمع کړي دي. عبد الله بن عباس بدا ویلي وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من سکن البادیه چې کوم سړی په اطرافو کې اوسېږي جفات از لړک لکېږي او کوم سړی چې د کار په روان شو د کار له کار ویلې غفلت دا سړی غفلت کې راځي. ومن اتى السلطان چې کوم مولا او کوم سړی د بادشاہ په دی خوا کې سولي کې را سولي کې دا ګوره په فتنه کې واقع شي. د دې وجنه د نیک عالم د پاره ډیر نه کړي یو نه کړه الاجتناب عن الصلاتين بادشاہانو نه ډډه. سعید ابن مسیب فرمایي وکم یو عالم شغله بادشاہانو په دی خوا کې سولي کې را سولي کې دیوالانو په دی خوا کې سولي کې را سولي کې اوړي راوړي وې ددن ځان ساته څنګه دا تاسو د دین ګوره غل دی دلته ویلي د کار په سره باندې الله سره په غفلت کې واقع کوي د منځ وخت به پاتې شو د ذکر وخت پاتې شو د قران تلاوت د مخکې موږ ویلي و چې سلوي خروزنه مخکې باید قران ختم شو کچرته ورسره ختم کیږي ګوره سره په ودی انسانانو لوي دا غافل انسانان لازم د الله سره ګوره په دښمنی کې به واقع کیږي. عبد الله بن عمر فرمایي و محمد رسول الله فرمایلی چې من قرأ 10 آیات فی لیلۃ
چا چې لس آیتونه پښپا کې ولستل لم یكتب من الغافلین ودا انسان به غافل انسانان الله ونلیکي او چا چې س آیتونه ولستل کتب من القانتين دا به هغه انسانان الله وللیکي چې کوم عاجزان دي د شپې چې سمرو خامخا به دي سو آیتونه ولولو آیت کرسی ولولو د سوره بقره د ورسنی آیتونه ولولو خاص کر چې کله ود کېږي د ورسنی درې سورتونه الله به موږ د غافلونو په سب کې بین لیکي ابو سعید نے نقل لے رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمایش محمد رسول الله فرمایلی نه ويجاء بالموت يوم القيامه قیامت پر ورځ باندې به د امر را وستل شي گویا کې دا یو نمکین مزیدار ګډ دی ودا به د جنت او جهنم په منځ کې ودرولې شي جنت والا به دا خبرو کې چې هل تعریفون هذا تاسو پیژنئ هغه به د خپل سرونه دی منادي له اوچت کې او وګوري وګوي چې نعم هذا الموت دا خو مرګ دی به ویل چې یا اهل النار دا تاسو پیژنئ وغه هم د خپل سرونه سره اوچت کې کې شړې چې شی بنه حقیقت د څه سره وګوري کې وینظرون وګوري او د شی بوي چې نعم هذا الموت دا مرګ دی به محمد رسول الله فرمای امر بو کړی چې فیصبح غبالال به ویل چې یا اهل الجنه خلود تاسو همیشه پاتې کېږي فلا موت مرګ درمانه ناراضي ويا اهل النار يور ولا تاسو همیشه فلا موت مرګ درمانه ناراضي او به محمد رسول الله ویلي وانذرهم دي خلق ير ورك يوم الحسره ارمانو د افسوس د ورځنه اس قضي الامر شکل فیصله د کار وکړي شي وهم في غفله داخل اوس په غفلت کې رب العالمین فرمایي چې دې نتیجه دا شو چې ایسر جهنم په طرف باندې داخله لاړل نن ګوره بالکل من په غفلت کې د دنیا د آبادی لپاره څنګه موږ کېریو څنګه موږ غیر لپاره کار کوو لیکن د الله د رسول او د قران او سنت او د اخرت او د قبر او د ژوند لپاره موږ به استعاره نه کړې نه چا سره ناس نه مو چرته دا سوچ کړی دی چې څه بکیږي 50000 کاله د الله مخله ودرېدل او الله پر چا سره خبرې نه کوي محمد رسول الله فرمایي چې انسان په قدم نشي اوچتواله په دې کیفیت باندې جابر بن عبد الله فرمایي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلی دی یقول محمد رسول الله ویلي اذا دخل الرجل بیته انسان چې کله کور داخل شو دی وخت کې الله یاد د داخلو دوه وخت کې د طعام شیطان د خپل ملګرو له وی لا مبيت لكم ولا عشاء نستاو زپاره ځنه پاتې کې دوه نستاو زپاره د شپې ډوډۍ شته او چې کله انسان کور له داخل شه الله یاد نه کې موږ له دا معلومه نه ده چې کور له داخلي کومه دعا وایو او د کور چې وځو به کومه دعا وایو ابن قیم شپ د درود باره کې یو خبره ده لیکلي جلاو الافهام کې کور له داخلي دوه وخت کې درود یو څلوخ مقاماتو کې دا ویل کېږي وی شیطان به و چې ادرکتم المبیته و تاسو د شپې یو ډول ځان لا پیدا کی او کوم وخت چې سړی الله یاد نه کی نو به و چې ادرکتم المبیته والعشاء او تلم تاسو منځ کې او د قشن شپې ډوډۍ هم دلته تاسو خورئ ګوره غفلت دې سړی وکي د شیطان په تسلط راغی او کله چې شیطان د چا پر سټ باندې سور شو د دې سړی به اخر نتیجه ګوره په بل طرف باندې دا قران کې الله فرمایي دا شیطان سړی کافر کوي کله په بل طرف به بوزي علي بن عبد الرحمن فرمایي ویورز انس بن مالک ولور لما هغه په خپل کور کې ناسو بصری علاقه کې ما سپکین منځنه راوګرځیدو اېدا د کور د جمعه پر خوا کې وای وې چې کله موږ داخل شو موږ له شي اصلیتم العصر لکه ما ځګر منځ مو کړی لري موږ ورته ویل شي او واسترالی ما سپکین منځنه نو قال هغه به شي فصل العصر د ما ځګر منځ وکي بلکې اول وخت کې نه وکیدا وې چې کله موږ وکي به ویلې عجيب خلق او صحابه متصل ذهن سازي کوله استيو ملګری دي او هغه په دې منځ کې وړاندې سوال کوي وې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محمد رسول الله اوریدلی دي یقول هغه به شي ولې تلک صلاه المنافق چې انتظار کوي دا منځ منافق دي ناس وی انتظار د نور کوي تر دې پورې چې دا د شیطان دا کړو ما بین کې کته کوي دول استوجحات د محدثین کې چې سمانه د کرونا وقام داود لري کې فنقرها څنګه ټنګي وای لا یذكر الله الله په یاد نه کې مگر ډېر کم ګوره منافق انسان به جهنم په طرف باندې رواني انتظار زو وخت پاتې دی وخت پاتې دی په ظفر رضی الله فرمایي موږ د محمد رسول الله سره ناسو موږ لاسونه نه کې خدای تر دې کاسه کې تر څو پر چې نبی صلی الله علیه وسلم شروع کی دا ادب دی تقریبا د طعام د پر اتیا آداب دا یو درس کې مخکې ذکر کړی شوی و ابن قیم سے لیکلی چې اصول شل آداب دي الله رسول چې موږ له خودري دي او سلفو کزمن دی اوچت سړی نه چې هغه په دین کې ځان اوچت ماهر غني وکیل فلانه او علامه الدهر او د شې ورته ویلې چې ته ځان له مسلمان وای او د قران او سنت او ماهر وای دا سړی چې ډوډۍ خوري تقریبا په دې کې اتیا آداب دي یا یو اصول شل آداب دي په دې کې 50 ته موږ وای به یاد نری او څومره اوچت دعوی موږ کوو چې موږ بالکل د اسلام ټیکدارانی دین ګره د عمل شی دی
یو ورځ سره موږ حاضر نشو چې په دې وخت کې وین زنانه را ماشوم رااله کأنها تدفع داسره روانه او تا ویچا به دې کړه دا وې دې د الله په توام کې خودلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مرته چې راغی داغه د الله سیم به ونیو نبی صلی الله علیه وسلم ویل دا شیطان چې ځان له طعام حلالای چې کله نوم د الله سره به کې یاد نکي وې ته ګوره بدی ځلې باندې راته کوکي لیکن مې الله سونه ول به دا باندې چې ځان سره روان کې لاس مې ونیو قسم دې په اقصا چې زما نفس دغه پلاس کې دی دغه لاس زما په دې لاس کې سره د لاس دې ماشومې کلک مې ولې دې شیطان ګوره چې سره ډوډۍ لکی نه او په دې وخت کې دا ذکر د رب العالمین ونه کې دا ګوره د غفلت په مرتبه کې واقع کېږي دا لګ لګ ګناه به انسان به ځي طرف باندې بوج جهنم له سړې به راخلې کېږي ان من المعصيه المعصيه بعدها کله مرتکب د ګناه کبیره ګوره کافر نه دی ابو هريره سے فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي مجتمع قوم فتفرقوا من غیر ذکر الله وی یو قوم نه راځم کېږي چې کله جدا شو په دې وخت کې د الله ذکر ونه کې هغه دعا د مجلس ونه وي وی دا د شي دي لکه مردار چې په دې منځ کې پرتر دوی ته جدا شو ودا مجلس په دې باندې ارمان دي ارمان ابو موسی شریف فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دي خپل نوم عبد الله ابن قیس ابتدایي مسلمان د هجرت مخکې د ایمان راوړو به دا قشن جعفر طیار خو ورغه تقریبا 300 کلو په عمر دا صحابي وفات شوی دی او 300 احادیث ته ټول نقل د عمر رضی الله په وخت کې دا بصری والی د مغیره رضی الله عنه رستا څلور کاله ته پاتې شوی دی د اصفهان او د احواز د علاقې فاتح هم دا فرمایي چې محمد رسول الله فرمایلی دی ومثل الذي يشكر ربه اغه انسان چې رب یادي والذي لا يشكر ربه اغه انسان چې خپل رب نه یادي مثل الحي والميت دا په شان د مړ او ژوند دی ابن قیم سے بیر حدیث په تشریح کې لیکي مرګ په اعتبار د زړه سره او ژوند په اعتبار د زړه سره ډیر انسانان ګرځي کې ژوند مړ دي ابو هريره سے فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کوي انه قال من قعد چې سړی کینو سو الله په کې یاد نکي دا د الله د خونه په باندې تاوان دی چا چې ډډه ولا غول الله په کې یاد نکي دا ګوره د الله د خونه په باندې تاوان راغی بلکې ذکر د الله عائشہ رضی الله عنها فرمایي محمد رسول الله چې کله او چې دوه کله بکته کېدو سبحان الله استغفر الله دا به ویلي عبد الله بن عمر فرمایي یو ولیمې له چا دعوت کړی او ما دا محمد رسول الله تعقیبولو تقریبا د ولیمې په دې مجلس کې سل کرتی ویلي استغفر الله مونږ چې لور شي له غب شپي تو عمل مټول نظری کته عام مال څوک راوړي څومره براوړي څنګه به وخرم او چرته به وخرم او صحابه څومره عجیب انسانان خپل امام او مشر معلم هغه تعقیبولو ځکه د عمل ولا خلق وا عمر بن الخطاب فرمایي و محمد رسول الله فرمایلی دی علیه الصلاۃ والسلام ابو داود کې حدیث دی امام محمد ناصر الدین البانی سے فرمایي صحیح و من نام عن حزبه چې سړی ځان له اسکر معلوم کې وداته ود شو به ولسل د سر منځنو د ماسپکین منځ په دې منځ کې و كتب له كانما قرأه من الليل دا رب العالمین دلته شي ولي کې لکه د شپې شي دی ویلې دی لازم الله څومره به رباله عبد الله بن مسعود فرمایي وکم سره د شپې 500 ایتونه ولولي لم يكتب من الغافلين دا به غافلان نه نه ابي امامه فرمایي وچا چې سره ایتونه ولوسل د شپې دا به غافلان نه نه یعنی زیات ذکر کوو بهترین ذکر هغه قران دی امام سیوطی سے بیت خان کې لیکلي دي وی ذکر په شل منګانو باندې راځي شیخ عبد السلام صاحب رحمه الله هغه به الموسوعه القرانیه کې ورسره دوه منګان نور یې کړی دي تقریبا 2 منګانو باندې ذکر راغلی قران بهترین معنا د ذکر قران دی قران معاذ بن جبل فرمایي وی جنتیان په یو وخت کې مرامان ونه کی الا عن ساعه مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها مگر جنتیان چې جنت لاړ شي د اقصا ترمن بو کی چې بدوی تر شوی دی ولله پکې نه دی یاد کړي جنتیان چې ګوره جنت لاړ شي د هیڅ ارمان بم نه کی مزيب یو خوندونه وي خدای ذکر دومره مهم دی چې جنت هم ډیر مهم دی ځکه د دې په وجه باندې سره جنت لور داخلي کی عجیب خبره کړې ده شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي ولا سبيل للغافل عن الذكر الى مقام الاحسان كما لا سبيل للقائد الى الوصول الى البيت تدي مثال لګورا و یو سړی چې ذکر نه کوي و د سړی په بندګۍ کې بل الله پیدا نشي لکه یو سړی زه په جناست د شی وجه د کوټې له داخلي کوم بالکل حرکت نه کوي څه مخېل چې دا سړی دلته نه سدا به کوټې له ور داخل شي چې یو سړی الله عزوجل نه یادې کدا څومره و چې زما د عمل د الله لپاره دی دعوت مې د الله لپاره دی jihad مې د الله لپاره دی دا سره د الله لپاره کیږي نه عجیب خبره کړې ده او به ویل دي
وان حجاب الحيبه لله عز وجل رقيق في قلب الغافل رب العالمین د دهشت داغه د هیبت پردا په اق زړه باندې ډیر زر ورزي نرمه چې کوم غافل داغه خو ورزي او به ویل چې کوم سړی غافل دی د الله د دق مابین کې د شی منافات ته لري والده دا نه ختمه کې مگر په دې خبره باندې شکل انسان ذکر وکي او به ویلې وکم مجلس کې ذکر کیږي قران لوستل کیږي دا ملائکه مجلس دی او کوم مجلس کې چې غفلت او ټنګ ټکور او به پیدي خبرې زده شیطانانو مجلس دی وس ار سره ځان له وګواړي چې د ملائکه مجلس انتخاب وي کې د شیطانانو دا تاسو خپل خو خاله او به ویلې وان كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه و ار مجلس کې چې یو بنده رب العالمین یاد نه کی د قیامت په ورځ باندې دا په باندې ارمان دی افسوس دی افسوس کله چې سړی د الله ذکر نه غافل ډیر نقصان نه لري یو دا چې د الله قهر دې سره متوجه کیږي د ابلیس قبضه په باندې راځي د انسان به همیشه غمګینی پریشانې نه وي خفګانونه وي د انسان له وسوسې لګيږي شکونه د انسان کې دښمنۍ نه پیدا کیږي حیات تیږي وقار تیږي دا ځینې بالکل کوټش بعض انسانان دا چې موږ حافظه کار نه کوي وجه دا چې موږ ذکر نه کوو د رب العالمین د معرفت دروازې په بند شي د الله رب العزت نه د لری شو نور ګورهم لري راکاږي او ګنې دي نقصان پکې د قره چې سړی د الله د ذکر نه غافل شي د شي وخت په دې سړي باندې راځي چې دا د جنت نه محروم شي د جهنم په طرف باندې بداور روان شي الله رب العزت موږ تاسو د غفلت نه وساتي او رب العالمین دې همیشه د خپل یاد منګلا خپل برخه او نصیب باندې راولي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت صحیح بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه و صحبه اجمعین